ډیوه یم پروانه سر مې کړی په دې لار کې فرزانه لا ځله مې قسمت په معرفت و ځکه یمه په دنیا کې فرزانه د وحدت شراب د علم ساقي راکړه په یو ګوټ یې یم تر اوسه مستانه نشته لوی ګوهر تر علم و معرفت نه ځکه بولي هوښیاران یې خزانه څوک چې نه لري د علم سره مینه تر هغې به چیرې نه وي دیوانه نو له دې نه معلومیږي چې موږ باید له علم سره مینه ولرو او علم زده کړو سلامونه ګرانو لیدونکو او خوږو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږئ او د سهار جامه مو پر تن وي لیلا فیضي یم تاسو سره په اوولسم ګردي میز د فیزیک مضمون په برخه کې بیا هم تاسې سره د تاسې خواږه کمنټونه غواړم شریک کړم تر څو تاسې له خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ او خپلو پوښتنو ته هغه څه چې غواړئ ځواب یې غواړئ هغه ترلاسه کړئ نو په لومړي سر کې له ټولو هغو ګرانو زده کوونکو څخه مننه کوم چې ویډیوګانې یې په ډېر منظم شکل سره د فیسبوک پاڼې له لارې او د یوټوب چینل له لارې کتلي دي او اورېدلي یې دي او خپل ښایسته نظرونه او وړاندیزونه یې له موږ سره شریک کړي دي په دې برخه کې راځو د لومړي کومنټ په لوري دا چې ګران زده کوونکي له موږ سره څه نظر او څه وړاندیز یا هم کومه پوښتنه شریکه کړې ده البته دا د 4 تنو کومنټ دی چې تاسو ته یې وایم هم همداسې ده ستاسو نوي ویډیو په هیله مننه موږ کوښښ کوو چې د مهالویش سره سم تاسو ته ویډیوګانې ترتیب کړو چمتو کړو او له تاسې سره یې شریکې کړو استاد محترم کوم درسونه تاسو ورکوئ موږ د فیزیک او ریاضي مضمون درسونه ورکوو چې تاسو به هم لیدلي یې په 2 ملي ژبو باندې دري او پښتو او کولی شئ چې همدې ورور بیا پوښتنه کړې ده یا همدې زده کوونکي بیا پوښتنه کړې ده چې ځانه اډ کړم یا هم له همدې ځای نه کومه بله پاڼه ده موږ همدې پاڼې کې چې تاسې ویډیوګانې ګورئ په همدې پاڼې کې موږ خپلې ویډیوګانې نشو او کولی شئ د یوټوب چینل له لارې هم تاسې ویډیوګانې ترلاسه کړئ او ویې ګورئ بل زده کوونکي ویل دي الله دې په دې دنیا او په هغې دنیا سره لوړې طرف ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله چې تاسې هم سرلوړي واوسئ زده کوونکي ویل دي موفق اوسئ استاد محترم قلم او علم مو برکت شه ډېره زیاته مننه کوم الله دې وکړي چې موږ تاسو ته د خدمت وړ وګرځو او تاسو ته دغه ویډیوګانې چې چمتو کوو د تاسې درسي برخه کې مرسته وکړي خیر یوسئ تاسې هم خیر یوسئ ماشاءالله ډېر ښه درس ده انشاءالله چې ټول درسونه تاسو ته ګټور تمام شي او ټول درسونه تاسې وګورئ کله چې تاسو درسونه ګورئ ګرانو زده کوونکو تاسې راسئ هماغه ویډیو چې ګورئ تاسې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د هماغه ویډیو په مطابق سره په تړاو سره ځینې سوالونه جوړ کړئ ځینې داسې تشریح له ځان سره جوړه کړئ چې هماغه که چېرته تشریح کې یا هم د سوال په حل کې تاسې کومه ستونزې سره مخامخېږئ مثلا په فیزیک کې راځئ د قوې په برخه کې خو فورمول ده هماغه فورمولونه تاسې کاروئ بیا راځئ یوه پوښتنه له ځانه لیکئ او هغه پوښتنې ته غواړئ ځواب که چېرته کومه پوښتنه تاسې مثلا په کوم ځای کې بند پاتې کېږي نسئ کولی هغه پړاو پر مخ یوسئ نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ دغه پوښتنه له موږ سره په کومنټ کې شریکه کړئ هم به زموږ ګردي میزونه غني سي او ښه به سي ګټور به سي او هم به د تاسې پوښتنې سره حل کړو دلته ګرانې زده کوونکي کومنټ کړی دي ډېر ښه د بریا په هیله مننه کوم له تاسې نه الله مو تاسې هم بریالی لره بریالی اوسئ سلامت اوسئ ګرانو زده کوونکو د دې چې موږ ته انرژي راکوئ انګیزه راکوئ او د موږ ویډیوګانې ګورئ موثر معلومات موږ هڅه کوو او د معلم خپرونې دا هڅه کړې ده چې دغه چپټرونه یا هم موږ د درسي سي جوړ کړي دي دا ګټور واوسي او تاسې ته هماغه څه چې غواړو هماغه کوم مواد چې لرو په فیزیک او ریاضي مضمون کې له هر اړخه پوره وي ډاډه وي او کره وي تر څو د تاسې ستونزې په پوره توګه سره حل شي ګرانو زده کوونکي ویل دي مننه کوم مننه یې کړې ده زه هم درنه مننه کوم دا چې ویډیوګانې ګورئ او خپلو درسونو ته ادامه ورکوئ او دوام ورکوئ
په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکي ویلي کامیابه اوسئ، تاسې هم سلامت اوسئ، تاسې هم کامیابه اوسئ. او ګران زده کوونکي ویلي سلامونه، د کیمیا ټولې ویډیوګانې به څنګه پیدا کړم. دا خو مربوط د کیمیا کې، خو زه تاسو ته ځوابوم. د دې لپاره شاید تاسې راسئ د فیزیک ویډیوګانې هم وغواړئ پیدا کړئ، نو دا ډېر اسانه کار ده. کولی شئ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، هماغه د معلم خپرونې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. کله چې تاسې سبسکرایب کړئ، هلته تاسو ته په دوامداره شکل ټولې ویډیوګانې راځي. تاسې په اسانۍ سره مثلا کولی شئ لاړ شئ هماغه د ډاونلوډ برخې ته او دغه ویډیوګانې په ترتیب سره له لومړۍ ویډیو نه تر هغې ویډیو چې موږ خپرې کړې دي تر 15 درسه پورې یا 20 درسه پورې ټولې ډاونلوډ کړئ او ویې ګورئ. که چېرته بیا غواړئ خپل تلیفون کې یې ډاونلوډ کړئ او سیف یې کړئ، ذخیره یې کړئ، بیا هغه کومه برنامه یا اپ لري چې کولی شئ له هغې اپ نه کار واخلئ او دغه ویډیوګانې در سره ولرئ. په پای کې له هغو ګرانو زده کوونکو څخه مننه کوم چې راځي ویډیوګانې ګوري، څه د یوټیوب چینل نه لري او څه د فیسبوک پاڼې لري، او یا هم دغه ویډیوګانې اوري تر څو خپل درسونه پیاوړي کړي، خپلو درسونو ته لا پرمختګ ورکړي او خپل علم زیات کړي. لکه څنګه چې تاسو په شعر کې هم ولیده، موږ باید علم زده کړو تر څو موږ وکولی شو خپل یو روښانه